السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. راځئ چې په دې ویډیو کې تاسو ډول ډېر نرم او خوندور د کوچو کلچو جوړولو طریقه در وښیم چې دا څنګه خولې ته واچوئ نو میده بشي. د دې کلچو جوړولو دپاره به اول یو کاسه کې 250 ګرامه اوړه، 200 ګرامه کوچ، 80 ګرامه میده بوره، 100 ګرامه میده شوي بادام او 2 پاکټه یا هم 2 غټې قاشغې په اندازه د ونلې بوره واچوئ او ښه به یې مکس کړئ تر څو دا ټول مواد سره ګډ شي. دا اوړه به بیا تقریبا 10 دقیقو دپاره لاس سره ښه ومږئ تر څو کوچ اوړه سره ښه مکس شي. د دې کلچو اوړه چې ښه سره ومږئ نو کلچې مو لا ډېرې خوندورې راځي. اوړه چې آماده شو نو کم از کم نیم ساعتو دپاره به یخچال کې کیږدئ. تاسې کولی شئ دې نه ډېر وخت دپاره هم کیږدئ، ولې که وخت نه لرئ نو 10 منټه خو حتما کیږدئ. نیم ساعت بعد به یې اوړه یخچال نه راوباسئ او دې نه به وړې ځغالې جوړې کړئ. بیا به یې لکه څنګه چې ویډیو کې ګورئ ډیزاین کړئ او یا هم هر یو ډیزاین چې ستاسو خوښیږي هماغسې جوړ کړئ. که داسې جوړوئ نو منځ کې به یې ګوتې سره لږ ټینګ کړئ، ځکه چې بیا وروسته پکې مربا واچوئ. کلچې چې جوړې شوې بیا به تیار ګرم شوي تاش کې په 180 درجې سانتیګریډ باندې 10 نه تر 12 دقیقو دپاره پخې کړئ. دا کلچې باید ډېرې سرې نشي، همداسې سپین رنګې پاتې شي. که ډېرې سرې شي نو بیا کلکې راځي او پام مو وي چې دا کلچې مو داش نه وویستې نو د فتن به ګوتې نه وروړئ، ځکه چې دا ډېر نرمې دي نو خرابېږي. یو څو منټه همداسې پرېږدئ چې ځان ونیسي. بیا به د یوې قاشقې په اندازه مربا یا هم د پستې کریم نه منځ کې واچوئ. په آخر کې به میده بوره پرې ودوړوئ نو بس دا خوندورې کلچې به مو تیاره شي. اوس به یې پرېږدئ چې دا ښه څه یخې شي او بیا به یې نوش جان کړئ. دوستانو دا وه د کوچو کلچو جوړولو یو خوندوره او اسانه طریقه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي. که مو خوښه شوې دا ویډیو لایک کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل ته نوي راغلي یاست نو سبسکرایب مو هم هیر نشي.